چې سحر شل مر تر کلو پورې راشي زمي خپل د بنجارګې د سامانونو دکوړو کې صندوق شاته وتړما په مزه مزه د کلو په لور ورشم خپل وړه غږ د سودا نارې وهما خپل وړه غږ د سودا نارې وهما خپل وړه غږ د سودا نارې وهما ماشومان لکه واړه ورکي له هر خوا پتر پکو په چک چکو را روان وي د چا لاس کې وي سړې سړې چپلکې د چا لاس کې وي ساړه دمې سلوخي د چا لاس کې یو روپۍ او دوه روپۍ وي دوی لمان شیان غواړي زه له دوی نه بدلول را بدلول وي د شیانو یو وړوکی خوندور بازارګی جوړ وي تر غرمې پورې په ډېرو کلو ګرځم خو چې ټکل د غرمه شي او غرمه شي د دې منځ کلي ته راشم د زاړه توت خواته کښېنم یوه سوځنده ناره کړم سودا واخلئ سودا واخلئ په زړو زړو چپلکو په زړو مې سینو لوښو ورکوم نوي شیان لا مې دمه جوړه نوي 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 چې بیا ګڼه ګوڼه شي د ماشومانو په دې وخت کې له نږدې خواره پیدا شي یوه دنګه شین خالۍ لیونۍ پیغله په خواږه انداز یو غږ راباندې وکړي بنجاره ماما ته بیا څه دې راوړي چې د کلي ماشومان دې کړه په دې غږ کې دومره خوند وي دومره زور وي چې د زړه او وجود ستنې مې بېواره په درزا شي په تتوې ژبه وایم ولا دا د پنجارګۍ شیان دي ګوري دا بنګړي دغه رانجه دغه لښتې دي دغه نور شیان چې ګوري دا د دغو ماشومانو د مستۍ دي پیغله کښېني ښه نږدې د صندوق خواته پیغله کښېني ښه نږدې د صندوق خواته پیغله کښېني ښه نږدې د صندوق خواته کله بل څه شی راواخلي په ټیټ غږ په مینه ناکه لهجه وایي دا پسو دي دا پسو دي ورته وایم دا په دادي دا په دادي دا مې ټوله شیان ګډوډ کړي راته وایي دا ښه نه دي دا قیمت دي په دې وخت کې د کمیس جیب ته لاس کې یو شی پټ مې د صندوق په کونج کې کښېږدي او په پښه باندې مې ولګوي خط لکانو کاره زه اخ وکړم او دا پاڅي
په خندا خندا کې وای